دا چای خورا ښه شی دی چې سړی ستړی یې ګرده ورځ یې کولنګ و بیلچه والي یا ځغستلي وم دا یو غړپ وڅښې همدا ګرده ستړیا دې ډېر چای به در واچومه ښه نیت شه زموږ اکثره خلک دا تکلیف لري د چای سره سیاست لري وایي پازابۍ مې څوک د پښتورګي تکلیف لري څوک یې پازابۍ مې دا بیا به زه تا ته کیسه وکړم ولا په ستړیا کې دا چای خبره دا زه په ستړیا کې ښه خوند کوي چای چې ویې څښې مګر چای به نه څښې چای یو ګیلاس ما ته معلومه ده چې نه څښې ته تکلیف لري زما بیا یو انډیوال دی دا چای دا بیا زه خاص چای دی هم په ګرده ښار کې ونې کې پیدا کړې داسې چای دی هغه زما یو انډیوال دی په چین کې چین به دې نو نه لیدلی تا به نو زه هم ښار لا سم نه لیدلی چین به دغه لوی خبره زما یو انډیوال دی په چین کې دی شینشوانګ نومېږي هغه یې راته شینشوبی یا شینشوبی نه دی شینشوانګ دغه د دې نوم هغسې دی و خامخا به دغه شونډان اوږده شینشوانګ خاص یې راته راوشکي جلا تازه راته راوشکي راوایستی ښه چای در واچوم جان خانه و دا زموږ خلک اکثره د چای در واچوم ولا چای په ستړیا کې ښه چې نه څښې دا وخت چې راته وویل دا بیا زما غلطي ده چار ګوړۍ درته وایم چې چای وڅښه چای وڅښه ته به م بېزاره کړې دا پلمیټ نه دی زه به دا خاص پلمیټ هم کاروم دا خورا ښه پلمیټ الوټه والا دی خاص پلمیټ چې هم زه د یوه سړي سره اوړم هغه ګرد عمر دغسې شیجې هم په ګډوي وایي ډېر شان په ګډوي در دغه اندازې وایي پیروي لا په ګډو پلمیټ به خورې ښه نه خورې پلمیټ هم نه خورې شوګر خو نه دا اکثره بیریږي چې وایي شوګر نه سمه پلمیټ اکثره خلک د خواږه شیان نه خوري تنګ ښه ما تا ته کله وویل چې زه څښم یا نه څښم خو دغه ته راته وایه چې څښې یا نه څښې یا نه څښې یو وارې دغه د انډوال شینجمپین دی که نه پوهېږم شینشوبی د هغه بحث یې راته شروع کړي تعریفات یې راته کوي بیا د چای د راته کوي وروره زه به وخورم چې خوند کوي که نه کوي بیا به زه ستا سره کانیسم ګر سره یا ته د هغسې خاصیت لرې ته کلک یې لکه کاڼي سخت یې زه د هغه دپاره راغلی یم بابا یو ګیلاس چای به ورسره څښې یو ګړی مجلس به ورسره کوې هر ګړی ما ته وایي چای څښې یا نه څښې ته به مریض یې ښه ته خو ابدي سولې چای به در واچوم ښه دی ښه نیت شه څومره نازک تو بیا چې دی ستا بیا نیت شه ما ورور در چای دې تېر یم داسې وبل لکه ستا چای چې ما وڅښلې څښې نیت ښې مریض دې کړم پسې دلې زه در چای دې هم تېر یم در انډوالۍ دې لا تېر یم ګر سره نه در سره ځم کښېنه وروره ستا څنګه د درمندر تو بیا ته یوه خبره وکړې پر هغه خبره ولا راسه کښېنه چای به وڅښې ښه نیت شه زموږ دغسې خلک دي د سهار هسې مې خوله وچه سوه چې راسه چای وڅښه چای وڅښه دی دونه سخته بیا ته دی وایي نیت شم الله ښه خوند یې وکړه